اللہ جل جلالہ بل سے کدا سے فرمائی ما یاد کی زب تاسو یاد کم زما شکر ادا کئی ناشکری مکوئی منگ سرچپا برعکس روانیو فاندا دمرا دیر دا نشکر دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون یو نعمت تے چی دا اللہ تعالیٰ چاہتا ورکی دا آگا سوک دی چی پا ار حال کی دا اللہ تعالیٰ شکر ادا کرده دا آگا شکر وستون کی خلق دی چی پا ہر موقع دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون شکر ادا کئی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طول قدر من مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ دا دیو سلبیاس عبدالاحد خاکسار ستاسو پدرانه خدمت کی پدیو ساعتا دینی خبراونه کی لتاسو سر ستاسو پچو پڑ کی هم زمانگا نئی خبراونه دا اللہ جل جلالہ پا فضل باندے دا اللہ پا نعمت شکر گزارے باندے دا اللہ تعالی انسان دنیا کی چی پیدا کرے دے ددی سرس احکام اوامر و نواہی اللہ تعالی دوان ورکڑی دی ورتا یعنی د بعضی کارونو امر ورته کړی چې دا وکا او د بعضی کارونو د پرې خودو امر ورته کړی دی چې دا مکوا د دینه اجتناب وکا همدغه وجه ده چې مسلمان په دې باندې مکلف دی چې د الله تعالی اوامر به مني او په هغې باندې به عمل کوي قرآن عظیم الشان منتظر پزے د دې بحث راخای چې قرآن عظیم الشان د شکر په اړه ویناګانې کړي دي او بار بار قرآن عظیم الشان دا ذکر کوي چې زمونږ استاسو دې ته پام راواوړي قرآن عظیم الشان کے راضی د شکرگزار بندگانو په اړه وای چې زما شکرگزار بندگان کم دي او دغه شکرگزار بندگان په هر حالت کې دي او که څوک دې ته فکر وکړي
شکر ستوای د نعمت پی جندل او دا غیر اخکار کول او دا غیر ستاینه کول. ذکر رب العالمین جل جلاله په خپل کتاب کې قرآن عظیم الشان کې زې په زې شکر او ذکر یو زې نزدې په نزدې یاد کړی دي. لکه رب العالمین جل جلاله فرمای فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. زما یادګرنه وکړئ زه به تاسو یاد کم، شکریا زما په نعمتونو باندې وکړئ، ناشکري مه کوئ. رب العالمین جل جلاله فرمای زما یاد تر ارسل لوړ کار دی، ولذکر الله اکبر، د الله ذکر د ټولو نه لوی دی. الله جل جلاله بل ځای کې داسې فرمای ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کم، زما شکر ادا کړئ ناشکري مه کوئ. بل آیت مبارک کې داسې وایي الله څه کوي چې تاسو ته عذاب درکړي، که چېرته تاسو شکر ادا کړئ او ایمان راوړئ الله تعالی څه کوي چې تاسو ته عذاب درکړي. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان الله شاکرا علیما. الله تعالی څه کوي چې تاسو ته عذاب درکړي، که چېرته تاسو شکریا ادا کړو ایمان مو قبول کړ، ځکه الله تعالی قدردان دی ستاسو د اعمالو. بل ځای کې الله رب الجلال فرمای ډېر زر به شکر کوونکو ته نیکه بدله ورکم، وسنجزي الله الشاکرین. الله وی زر ده چې زه به شکرګزارو ته بدله ورکم. رب العالمین جل جلاله د ابلیس یعنی د شیطان هغه حال چې بیانوي چې د الله تعالی سره سوال جواب کړی دی او هلته بے ادبی د کلام کړی ده، نو شیطان ویلو چې اے الله زه به ستا په سمه لاره کې دوی ته کینم. او داسې ځای کې به ورته کینم چې دوی به زه نه پرېږدم چې دوی نیک اعمال وکړي. ځکه شیطان قسم کړی قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. بیا ورته وی اے الله ما ته لږ وخت راکه. الله رب الجلال وی ځه، قال فإنك من المنظرین، ځه وخت مې درکه. دی وی رب انظرني الى يوم يبعثون، خدای د قیامته پورې راته وګوره. الله رب الجلال 50 کار دی یا د چانه ورته ویره ورځي. الله وی ځه فإنك من المنظرین، ځه جن مې درک. نو دا ظالم بیا بی ادبش ورته وی قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین، الله زما د ستا په عزت قسم می دا ټول به زه ګمراه کم الا عبادك منهم المخلصین، مگر پیغمبران بندگان بدران اخلاصی. مخلص یو مخلص ده، مخلص چې انبیاء کرام مفسرین کرام وی. او بیا یو ورته دا وی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، زبا په سمه لاره کې دوی ته کینم، دوی ته به امر کوم چې د غواګانو غوږونه قطع کوي، سوری کوي، ډېرې خبرې یادې کړي دي ظالم. او اخره کې ورته وی یا الله ولا تجد اکثرهم شاکرین، خدایا دوی بس دومره گمراه کم، دومره به ستانه غافله کم، ته به په خپلو بندګانو کې شکرګزار بندګار د سره ونه ګورې. ولا تجد اکثرهم شاکرین، په خپلو بندګانو کې به شکرګزار بندګان ونه ګورې. بل ځای کې
داسې راځي چې ډېر لږ دي زما له بندګانو نه هغه شکر کوونکي او بیا رب العالمین جل جلاله په شکر ویستونکو باندې د نعمت د لا زیاتوالي ټینګه وعده کړې ده او اس قسمه استثناء پکې نشته په دومره ټینګو الفاظو الله وی لا ان شکرتم لا ازیدنکم که تاسو شکر وویسته زه به درته زیات کم مطلق که تاسو شکر وویسته زه به زیاتوالی راولم په نعمتونو کې بل ځای کې راځي هغه غم او تکلیف چې په تاسو باندې راځي هغه به رب العالمین جل جلاله ستاسو نه لرې کړي خو که دغه غم لرې کول غواړئ الله ته رجوع وکئ الله که لرې کول غواړي لرې به یې کړي که الله لرې کول نه غواړي نه لرې کېږي بل ځای کې داسې راځي الله تعالی روزي ورکوي هغه چاته چې ویې غواړي بې حسابه ويرزقه من حيث لا يحتسب روزي به ورکړي د الله تعالی د هغې طریق نه چې دی به ګمان هم نه کوي بل ځای کې راځي رجوع د توبې کوي الله تعالی په هغې چا چې ورته یې وغواړي علما لیکي شکر د ربوبیت له اخلاق او صفاتو څخه دی ځکه چې الله تعالی فرمایي شکرګزاره او منونکی ذات یم زو حلیم ذات یم وکان الله شاکرا علیما الله تعالی قدردان ذات دی عالم دی دا خلاصه کوي چې جنت ته جنتیان لاړ شي الله دې مونږ او تاسو ټول بوزي د چا چې خوښه وي جنت په شوق آمین ووایئ د زړه نه ووایئ ځکه د دعا معلومات نه کېږي چې کوم وخت کې الله تعالی دعا قبلوي مګر روایاتو کې راځي چې اجتماعي دعا الله قبلوي نو د دې نه لوی اجتماع خو ما ته نه پوهېږم چې کومه به وي نو ځکه ډېر خلک به دا اسلامي خپرونه زمونږ اوري او دا مو یقین دی که موږ د دعا مطالبه وکړو هغې به دعا موږ ته کوي او هغه دعا به اجتماعي کېږي اجتماعي دعا الله قبلوي په نسبت د انفرادي الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو د زړه هغه شرعي مقاصد پوره کړي او بخنه دې الله تعالی موږ او تاسو ټول ته رانصیب کړي د فقر د غریبۍ د محتاجۍ او د بل انسان ته د سر ټیټولو د ورځې نه دې الله تعالی موږ او تاسو ټولو ساتي او په سنت باندې برابره زندگی الله دې زموږ او تاسو د ټولو نصیب کړي جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو هلته به دوی یو آواز پورته کړي الحمدلله الذي صدقنا وعده ثنا د هغې ذات لره چې موږ سره خپله وعده رښتینې کړه کومه وعده چې را سره کړې وه هغه وعده یې راکړه هغه یې راورسوله او آخره کې به بیا څه وایي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین اخرنۍ وینا د جنتیانو به دا وي چې ثنا د هغې الله لره چې رب العالمین دی د شکر په اړه ډېر روایت راغلي ځکه شکر د الله خوښ دی او شکر گزاره بنده
هغه الله ته خوښ. ان فی خلق السماوات والارض، امام غزالی رحمه الله هغه ذکر کړی دی چې ان فی خلق السماوات والارض د سوره ال عمران آیت نمبر 190 دا ټول په دې دلالت کوي چې انسان باید خپل جړه ونه دري، دوامدار جړه وي د الله تعالی د انسانانو. الله تعالی ته دوامدار طریقې سره وجاړي که الله تعالی په دې باندې خوشحالیږي. په دوامدار جړه الله تعالی خوشحالیږي. الله رب الجلال قرآن عظیم الشان کې فرمایي تاسو وجاړئ ډېر او خاندئ لږ، موږ سرچپه برعکس روان یو. خندا دومره ډېره ده چې اندازې نه اخواته صاحب. خبرې سر کې خندا، خبرې بیخ کې خندا، خبرې اخر کې خندا، مجلس مو په خندا شروع، په خندا ختم، په خندا لګیا، جړه پکې کومه ده. ولا باز پکې داسې وایي هغه لا دا خبره پکې وکړي او سوره دې ژوند اورکې کرانګي اورکه چې په خندا یې تیر کو. ولې تعالی دلته خندا ته پیدا کړی څه؟ تعالی خپل ذات د پیژندل دپاره پیدا کړی. الا لیعبدون الا لیعرفون، الله وپیژني. وما قدر الله حق قدره، خلقو الله نه دی پیژندلی صحیح الله نه دی پیژندلی. نو شکر د الله تعالی د نعمتونو یو نعمت دی چې دا الله تعالی چاته ورکړي. روایتو کې راځي یو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په یوه لاره تېرېده، یو کوچنی تیږه یې ولیدله. د دغې تیږې نه ډېرې اوبه روانې دي. دې پیغمبر ډېر تعجب وکړه. کله چې تیږې ته مخامخ شه، الله تعالی هغه تیږه د پیغمبر ته ګواه کړه. پیغمبر ته نه پوښتنه کوي ولې ژاړې؟ هغه ورته وایي ای د الله پیغمبره، کله نه چې مې دا آیت اورېدلی دی وقودها الناس والحجاره د سوره بقرې 40 نمبر آیت دی، نو زه د الله تعالی د ویرې نه جاړم، جړه راځي. الله تعالی وایي د جهنم خاشاک چې دي خلک دي او تیږې دي، نو جړه په دې راځي زه یوه تیږه یم چې الله مې جهنم ته ونه غورځوي. الله اکبر. تیږه جاړي، تیږه زړه نرم شه. انسانه تا زړه نرم نه شه، تا ونه ژړلې الله ته، تا د یو مسلمان لحاظ ونه کړ، تا د یو مسلمان د حاجت پوره کېدو کې کوشش ونه کړ. همیشه د پاره د خپل ځان د پاره د خیر دعاګانې غواړي، بل انسان ته د خیر دعا نشته. چا در سره احسان وکړه، دوی مورد بیا د یاده وتلی، دا ولې؟ تا ته خو قرآن دا نه دی ویلي. قرآن خو تا ته دا وایي چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان بدل احساني. ته لګیای د هغې د ښو مقابله کې بد کوې، دا ولې؟ دا عقل درته چا ښودلی؟ یوې تیږې نه هم ته عبرت نه اخلی. تیږې ته وګوره د الله نه دومره ویریږي چې جاړي، اوبه ترې نه روانې دي. پیغمبر د وقت ته پوښتنه کوي ولې؟ ورته وایي زه جاړم په دې چې الله رب الجلال وایي وقودها الناس والحجاره، د جهنم خاشاک خلک او تیږې دي، ویرېږم الله ما جهنم ته ونه غورځوي. ورونو ډېره ویره پکار. د پیغمبر د تیږې دپاره د الله تعالی نه د نجات سوال وکړه،
اے الله دغه تیګه د اور نه بچو ساته جهنم ته مه غورځوه. الله رب الجلال د دې دعا قبول کړه. څه وخت بعد دا پیغمبر بیا روان دی په دغه لارې باندې ګوري چې د دغه تیګې نه بیا ډېرې اوبه بهیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وخت پیغمبر دې تیګې ته وایي اوس ولې جاړې؟ الله خو د جهنم نه ساتلی که نه؟ تیګې ورته ویل صحیح ده الله د تیګې د اور نه ساتلی یم. هغه وخت کې مې د دې نه جړلې ویره د الله تعالی را باندې غالبه وه. د الله نه ویرېدلم. اوس چې دا کومه جړا کوم دا د شکر او د خوشحالۍ جړا ده چې شکر دی یا الله چې د جهنم نه دې وساتلم. دا اوس مې د خوشحالۍ جړا ده. علما لیکي د بنده زړه هم داسې وي په ویرې وخت کې به هم د الله نه جاړي او خوشحالۍ وخت کې به هم د الله تعالی په دربار کې جاړي چې ربا احسان دې را باندې کړی دی. نه پوهېږم زمونږ او ستاسو زړونه به څه شی وي. زمونږ او ستاسو زړونه دا به د کومې تیږې نه جوړ څومره سختي به پیدا کړي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. الله فرمای اے یهودو تاسو زړونه د تیږې په انداز باندې سخت شي بلکې د دین هم سخت. بعضې انسانانو زړونه هغه د تیږې نه سخت دي. ویره پکار ده. د قیامت په ورځ به آواز وشي حمد ویونکي ترې راپاڅېږي. یوه ډله به راپاڅي دوی دپاره به الله تعالی یوه جنډه یو بیرغ به ورته ورکړي جنت ته به داخل شي. پوښتنه به وشي مادون څوک دی؟ حمد ویونکي څوک دی؟ جواب به ورکړی شي دا هغه څوک دی چې په هر حال کې د الله تعالی شکر ادا کړی دی. دا هغه شکر ویستونکي خلک دي چې په هره موقع د الله تعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. شکر ویستونکي خلک شکر ادا کوي. الله چې دا کوم نعمت در باندې کړی انسان ته خبرې ښایسته صحت یې درکړی. مالک ابن دینار صاحب ته یو سړی راغی ورته وایي چې ډېره ګیله مې ده د الله نه. وایي ولې؟ پیسې را سره نشته غربت مې دی بچي راته جاړي کور کې نهاره او شپې ورځې تېروم ښځه مې رانه خفه ده خپلوانانه خفه دي څه وکړم د الله نه ګیله راځي. مالک ابن دینار رحمه الله ورته وایي نه بچې الله تعالی ډېر مالداره پیدا کړی. ورته یې څنګه؟ وایي دا یو لاس چې الله درکړی دی یو سړی پیدا شي تا ته وایي چې دا ماته په 1 لک دینار راکه ورکې. وایي نه یا الله. ای مالک ابن دینار څه زه د الله تعالی د رحم شکریا ادا کوم. 1 لک ډالر چېرته خپل زه دا لاس ورکوم 1 لک دینار باندې. وایي که چېرته دا بل لاس در نه وغواړي وایي دا هم نه ورکوم. وایي که څوک را پیدا شي درته وایي چې په دې بیخ کې دی دا پخه قطه کلامات راکې په 2 لکه دینار باندې ورکې. وایي نه بیا خو ته ډېر مالدار الله پیدا چې کومه اندازه قیمت ولګو 1 لک دینار 1 لاس بل لاس 2 لکه شو 2 لکه یو پخه 2 لکه بل پخه دا خو ته قابو 50 لکه دینار لري. دومره لوی قیمت الله درکړی تا چېرته شکریا ادا کړې که نه همیشه دپاره د الله تعالی نه ګیله کوې. د الله نه ګیله مه کوه الله ته ګیله وړاندې که. ربه بندګان دې را سره زیاتی کوي. ربه بندګان دې را سره ظلم کوي. دا جایز دي چې یو سړی الله ته وایي مګر بندګان ته دا نه دي ویل پکار چې زه خو لمونځ هم کوم عبادت هم کوم او بیا هم را باندې تکلیفونه دي. نو دا د الله نه شکایت ته دا منع ده. هېڅکله هم د الله نه شکایت مه کوئ. الله ته د مخلوق شکایتونه وړاندې کوي چې یا الله حاجتونه پوره کړي. باقي مې په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.